بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به تانه وي او د ژمي شپې او ورځې به په خیر تېرېږي. په تېر کلاس کې موږ تاسو د پایتون په کلیکشنز باندې خبرې وکړې او بیا له پایتون موږ څلور ډوله کلیکشنز لرو: لیست دی، ټپل دی، سیټس دی او ډکشنري دی چې پر سیټس مو هم په تفصیل سره خبرې وکړې. نو په دې کلاس کې به موږ تاسو پر د پایتون پر دوهم ډول کلیکشنز باندې خبرې وکړو چې هغه پایتون ټپلز دی. ټپلز څه ته وایي، ولې موږ کاروو، د ګټې څه دي نظر ولې شته او کم خصوصیات لري، کم میتودونه لري. In many aspects, a tuple is similar to a list. په ډېرو ځایونو کې ټپل چې دی هغه د لیست ته ورته دی. But the basic difference between the two is that we cannot change the element of a tuple once it is assigned, whereas in a list element can be changed. د ټپل عمده فرق په دغه دی د لیست سره چې موږ نسو کولی کوم وخت چې موږ یو ټپل اساین کو، یعنی یو ټپل جوړ کو، بیا موږ نسو کولی چې د هغه آیټمونه چینج کو یا د هغه ټپل الیمنټس چینج کو. نو دا د لیست سره عمده توپیر دی. په دوم قدم کې موږ راځو د ټپلز اډوانټیج ته. ټپل پر لیست باندې کم اډوانټیجز لري، یعنی کومې ګټې لري. لومړۍ ګټه یې دا ده چې موږ لیستونه د یو قسم ډیټا ټایپ لپاره یې کاروو. مثال نمبرز لیست چې دا ټول انټیجرز عدد په بر کې نیسي، چې دا موږ تاسې لیستونه کاروو. د امپلاییز نیم لیست دی چې دا ګرده نومونه دي، یعنی سټرینګز دي. که چیرې موږ تاسې مختلف ډیټا ټایپونه ولرو یا مختلف ډیټا ټایپس موږ تاسې ولرو، لکه سټرینګز، سپیشل کرکټر دی او نمبرز دی، عدد دی، که دا ټول موږ تاسې یو ځای ولرو نو بیا موږ تاسې یو ټپلز کاروو. دوهمه خبره، ټپل چې دی هغه ایمیټیبل دی، یعنی د تغییر وړ نه دی. کوم وخت چې موږ تاسې یو ټپل جوړ کړو بیا نسو کولی د هغه ایټمونه تغییر کړو، لیکن د لیست ته تغییر کولی شو. دریم هغه مهمه ګټه د ټپلز دغه ده چې ټپلز ایټمونه چې دي دا موږ تاسې یو ټپلز کولی شو د یو ډکشنري د کی یا د کیګانو په حیث یې کار کو، خو لیست د یو ډکشنري د کی په حیث نسو کارولی. بله ګټه، عمده ګټه یې دا ده که چیرې موږ تاسې په خپل لاس کې داسې یوه ډیټا ولرو چې نه غواړو هغه بیا وروسته چینج شي، نو موږ تاسې بیا ټپل استفاده کوو چې دا یې هغه عمده ګټې وي د ټپلز. دلته یو څو بیلټن فنکشنونه دي د ټپلز چې موږ تاسې بیا مطالعه کوو. آل فنکشن دا کار کوي که چیرې موږ تاسې د ټپلز ټول الیمنټونه ټرو وي نو دی موږ ته ټرو ریټرن کوي، او که یو هم فالس وي نو دی موږ ته فالس ریټرن کوي. any return true if any element of the tuple is true. any function یا any methods چې built-in method دا بیا موږ ته دا کار کوي که چیرې موږ په ټپلز کې یو الیمنټ هم ټرو وي نو موږ تاسې کولی شو چې دغه جواب ټرو سي. انومریټ موږ تاسې ته د ټپلز هغه انډیکس والیو کوم ابجکټس چې دی هغه موږ ته ریټرن کوي، یعنې موږ ته یو انومریشن ابجکټ په لاس راکوي. لینت د ټپل د ایټمونو اندازه چې څو دی هغه موږ ته په لاس راکوي، او ماکس د په ټپلز کې زموږ تر ټولو غټ عدد موږ ته په لاس راکوي. مین د ټپل تر ټولو کوچنی عدد موږ ته په لاس راکوي. سورټډ موږ کولی شو چې خپل ټپل سورټ وکړو، آرډر سورټډ یا ascending descending sorted وکړو. سمز که چیرې موږ تاسې یو د اعدادو ټپلز ولرو نو د دغه اعدادو مکمل مجموعه، یعنی د جمع مجموعه موږ ته په لاس راکوي. ټپلز خپله چې موږ تاسې ټپل ته یو کنسټرکټر هم وایو، یعنی ټپل کنسټرکټر دا خپله موږ ته لیست، سټرینګ، سیټ دغه ټول ډکشنري دا ټپل ته چینجوي. نو موږ تاسې راځو په خپله عملي کار ته. که وګورو Tuple are used to store multiple items in a single variable. موږ ټپل د دې لپاره کاروو یا د دې لپاره استفاده ځینې کوو چې موږ تاسې ډېر ویریبلونه یا ډېر ایټمونه په یوه ویریبل کې ذخیره کړو، نو د دې لپاره موږ له ټپل څخه استفاده کوو. ټپل خپله چې دی دا یو کلیکشنز دی، یعنی یو سلسله ده د ایټمونو، دا منظمه ده او د تغییر وړ نه ده چې بیا یعنې دا ایټمونه موږ تاسې وروسته نسو تغییرولی. ټپل چې دی څنګه موږ کوو، موږ که چیرې مو په تېر درس کې تاسو ولیدل چې موږ تاسې که لیست ډیکلیر کوو نو د هغه سکویر بریکټس دي، یعنې کم بریکټس دي موږ کاروو، لکه دغه بریکټس. او که چیرې موږ تاسې بیا ټپلز کاروو نو موږ بیا دغه اراوند بریکټس چې ورته وایي، یعنې
دایروي پرفیرس دغه کار وو که راسو موږ تاسې اګزامپل ته دا یو سټرینګز ټپلز دی دا یو بولینز ټپل دی چې ټولې والګان ټرو فالس دی او دا هم یو انټیجرز ټپل دی یعنې د اعدادو یو ټپل دی څنګه غواړو دا ټپلز به زه پرنټ کړم که چیرې اوس دا پروګرام رن کړم نو دغه درې ډوله ټپلز چې موږ لرو دا به راته پرنټ شي که وګورو لومړی ټپلز ریزلټ یې دوهم ټپلز ټرو فالس ریزلټ یې او دریم ټپلز هم د اعدادو یو ټپلز دی له هغه وروسته موږ تاسې راځو ټپلز آیټمز ټپل آیټمز اور آرډر ټپل آیټم چې دی دا وایي منظم دی انچینجبل د تغیر وړ نه دی and allows duplicate values ټپل کې موږ کولی شو چې ډوپلیکیټ والیوګانې داخلي کړو ټپل آیټمز are indexed the first item has index 0 the second item has index 1 د ټپل آیټمونو چې موږ تاسې وګورو دا هم انډیکس دی یعنې موږ د 0 انډیکس د 1 انډیکس د دوهم انډیکس د دریم انډیکس آیټمونو راپورته کولی شو آرډر څه معنا کوم وخت چې موږ تاسې یو ټپل کریټ کړو د معنا دا ده چې د دغه هغه آیټمونه چې دی دا په یو واضح آرډر باندې پروت دی چې موږ تاسې لیدلی شو دغه آیټمونه چې دی دا کېدای شي چې د دغه آرډر موږ تاسې بیا چینج کړو انچینجبل ټپلز آر انچینجبل ټپل چې دی دا خپله د تغیر وړ نه دی کوم وخت چې موږ تاسې یو ټپل دغه کړو یعنې هغه بیا نشو تغیر کولی یعنې د ده آیټم نه ریموو کولی شو نه یو آیټم بیرته ور اډ کولی شو چې دغه ټپلز ته یو نوی آیټم اډ کړو د ټپلز کنسټرکټر خپله چې موږ تاسې وویل دا موږ ته یو سټرینګ یو لیست یو سیټ او یو دغه ټپل ته اړوي نو راځو د ټپلز لومړی هغه د ټپلز پر آیټمونو کار کوو څنګه کولی شو چې د ټپلز آیټم اکسس کړو نو راځو لومړی زه غواړم چې پرنټ لومړی دغه مکمل ټپل موږ تاسې پرنټ کوو چې دا موږ تاسو ته مکمل ټپلز پرنټ کوي که چیرې دا پروګرام ران کړو که وګورو مکمل ټپل موږ ته پرنټ شو خو څنګه کولی شو چې یو با یو چیرې زه وغواړم د دغه ټپل دغه لومړی یعنې د 0 انډیکس کوم آیټمز چې دی دا پرنټ کوم نو موږ تاسې انډیکسینګ کاروو چې موږ تاسې په ټپلز کې انډیکسینګ هم کولی شو او په ټپلز کې موږ تاسې هغه سلایسینګ هم کولی شو یعنې د دغه ټپل هغه د 0 انډیکس کوم آیټمز چې دی هغه ماته پرنټ کړه که موږ تاسې وګورو دا دی د 0 انډیکس هغه آیټمز یې ماته پرنټ کړي بیا هم که چیرې زه وغواړم یعنې په دې کې سلایسینګ وکړم یعنې د 0 انډیکس څخه ونیسه بیا تر یعنې د 0 انډیکس څخه شروع وکړه بیا تر دوهم انډیکس چې اول او دوهم آیټمز ماته پرنټ کړه که وګورو اول او دوهم آیټمز یې پرنټ کړل چې دا اوس موږ ستاسې لپاره ټپلز یعنې د ټپلز آیټمونه څنګه موږ تاسې پرنټ کولی شو د هغه وروسته موږ تاسې په ټپلز کې خپله ماینس انډیکسینګ هم کولی شو ماینس انډیکسینګ مطلب که چیرې موږ پازیټیو انډیکسینګ وکړو نو دی له دغه لیفت طرف څخه یا د چپه طرف څخه شروع کړي 0 انډیکس 1 انډیکس سیکنډ انډیکس که ماینس انډیکسینګ وکړو دی له راسته طرف څخه شروع کوي راځو ماینس انډیکسینګ کوو پرنټ مای ټپل ماینس 1 څخه سټارټ واخله او تر ماینس 3 پورې یعنې دا هم دوه الیمنټونه دلته په بار کې نیسي یعنې ماینس 3 کې شامل نه دي که وګورو دلته خالي یو امپټي ټپل موږ ته پرنټ شو ماینس 3 انډیکس موږ نه لرو نو دی موږ ته یو امپټي ټپلز پرنټوي نو ماینس 2 شامل نه دی له ماینس 2 څخه تر ماینس 1 پورې که وګورو یوازې بنانا موږ ته پرنټ شوه که چیرې زه دا د ماینس 3 کما هم خالي ټپل دی ځکه ماینس 3 انډیکس موږ نه لرو که چیرې زه دا دغسې پرېږدم یعنې دی بیا د سټارټ شروع کوي یعنې د پای لخوا له ماینس 2 څخه سټارټوي چې دا ماینس 2 دی تر 5 پورې ځي چې دا بنانا چري بنانا او چري ماته پرنټوي یعنې له ماینس 2 څخه سټارټ ماینس 2 کې شامل دی بیا تر 5 پورې دی ځي چې دا اوس موږ ستاسې سلایسینګ په ټپلز کې یعنې په ټپلز کې سلایسینګ د ټپلز یا آیټم اکسس کول موږ په دې طریقې سره کولی شو اپډیټ ټپلز څنګه کولی شو چې موږ تاسې یو ټپلز اپډیټ کړو یعنې څنګه یو ټپل اپډیټ کړو اپډیټس چې په هغه کې موږ تاسې تغییر راوړو موږ تاسې مخکې وویل چې ټپلز موږ نشو کولی تغییر یې کړو یا اپډیټ کړو یا دلته یو آیټمز اډ کړو یا یو آیټم چینج کړو
Once a tuple is created, you cannot change its values. Tuples are unchangeable or immutable as is also called. کله چې یو ټپل جوړ سو موږ نس کولای چې دغه ټپل آیټمونه چینج کو او دغه ټپل چې دی د خپل انچینجبل او ایمیوټیبل دی. ایمیوټیبل هم مطلب د تغیر وړ نه دی. نو موږ تاسو نو کولای چې یو ټپل ته آیټم اډس کو یا ریمو کو او یا هم یو آیټمز ډیلیټ کو. مثال زه غواړم د فروټس له ټپل څخه د اول انډیکس چې پیچ دی دا ډیلیټ کم که چیرې زه دا پروګرام ران کم دی موږ ته ایرر راکوي. یعنی په 14 لاین کې ډیلیشن کار نه کوي. ټپلز آبجیکټ ډزنټ سپورټ آیټمز ډیلیشن. ټپلز آبجیکټ چې دی دا خپله د ډیلیشن د آیټمز چې دی دا سپورټ نه ورکوي. لیکن موږ تاسې کولی شو چې مکمل ټپلز له منځه یوسو. که چیرې اوس زه دا پروګرام ران کړم نو ایرر نه ورکوي او دا ټپل ما مخکې له ډیلیشن څخه پرنټ کړی غواړم وروسته له ډیلیشن څخه دا ټپل پرنټ کړمه چیرې ران کړم نو موږ ته به ایررز ورکوي. fruits is not defined. په دې خاطر چې دلته موږ مکمل ټپلز له منځه وړوو چې دا و د ټپلز ډیلیشن. هغه وروسته موږ تاسې انپاک ټپلز وایو او پاک ټپلز وایو. پاک ټپلز څه معنا مطلب چې موږ تاسې یو ټپلز ډیکلیر کو هغه که په هر شکل وي یعنی دغه یو ټپلز دی ما دلته ډیکلیر کړي دته د ټپلز پاک شکل وایي. زه وایم مای ټپل مساوي که له 6 دا هم یو د ټپل شکل دی. که چیرې زه راسم دا پرنټ کړم print fruits او print my tuple. که چیرې زه دا پروګرام ران کړم که وګورو دا دواړه ټپلز ماته پرنټ سو چې دا د دغو ټپلونو هغه شکل و. که چیرې زه راسم د دغو دواړو هغه ټایپس هم وګورم نو د دوی ټایپ به هم ټپل وي. ځکه موږ تاسې وویل چې موږ تاسې کولی شو د یو په پایتان کې د یو وریبلز ډیټا ټایپس یا د یو کلیکشنز ټایپس موږ تاسې معلوم کړو. موږ د ټایپ فنکشن کاروو. ټایپ of fruits and type of my tuple. که چیرې زه دا پروګرام ران کړم my tuple که چیرې دا پروګرام ران کړو د دې ټایپ هم ټپلز دی او د دغه ټایپ هم ټپلز دی چې دې ته د دغه ټپلز هغه پیک شکل وایي. اوس راځو د ده په انپیک شکل باندې خبرې کوو. څنګه کولی شو موږ تاسې یو ټپل انپیک شکل ته واړو. زه دغه جملات کمنټ کوم. انپیک شکل زه یو elements green blue yellow. green blue yellow مساوي که په fruits یعنی د fruits ټپل د اول انډیکس د 0 انډیکس element green کې ذخیره که او د اول انډیکس elements یا items یې په blue کې ذخیره که او د دوهم انډیکس items یې په yellow کې ذخیره که. هغه وروسته که موږ تاسې چیرې راسو print green که چیرې زه دا پروګرام ران کړم که وګورم grapes ماته print شو. که زه بیا هم print کړم print blue دا ځل به peach print شي peach. که چیرې زه بیا راسم print yellow نو د ټپلز هغه وروستی آیټمز به هم ماته پرنټ شي چې دغه د ټپلز انپیک شکل و. دوهم بله موضوع موږ لوپس ټپل څنګه کولی شو چې موږ تاسې په ټپلز کې لوپینګ سرته ورسو. یعنې که زه وګورم دلته ما مثال راوړی دی یعنې for x in fruits print x یعنې په دغه فروټس کې د فروټس دغه یو الیمنټ راواخه ایکس کې ته اسان کوه او بیا پرنټ کوه. که چیرې زه دا ران کړم نو ماته به اپل بنانا چری دا ټول پرنټ کړي. بل د فار لوپس کې موږ تاسې د ان کیورډ هم کارولی شو. موږ وایو اف په اف شرط کې موږ لیکو اف زه ورته وایم اف اپل in fruits
که چیرې اپل په فروټس کې موجود و نو ته پرینټ که ماته اویلیبل. که چیرې زه دا پروګرام رن کړم اویلیبل پرینټ شو. که چیرې داسې نه وي نو په ایلس کې ورته وایو print not found. اوس راځم زه اپل تغییروم و ګریپس ته. که چیرې زه اوس دا پروګرام رن کړم نو ماته به ولیکي not found چې دا و د ان کیورډ استعمال په ټپل کې. هغه وروسته موږ تاسې راځو د ټپلز جاین میتھډ وایو، یعنې جاین ټپلز ملټیپلای ټپلز څنګه کولی شو دوه ټپلز سره جاین کړو. نو موږ تاسې راځو ټپلز لومړی ډیکلیروو چې زه به دلته دغه ټپلز را کاپي کړم. دا یو ټپل شو او دوم ټپلز چې زه غواړم هغه جوړ کړم. نو زه ولیکم ټپل 1 2 fruits concatenation operators او بیا له هغه وروسته موږ تاسې ټپل 1. که چیرې زه راسم اوس دا زموږ تاسې دوهم ټپل پرینټ کړمه. که وګورو دغه دوه ټپلز یې موږ ته جاین کړه چې دا د جاینز یو طریقه وه. بل موږ تاسې کولی شو چې ټپل په خپل ځان کې ملټیپلای کړو یعنې ضرب یې کړو. څنګه کولی شو چې دغه ټپل زه وغواړم دوه ځلې ماته پرینټ شي. نو زه وایم نو زه راځم لیکم ټپل 3 مساوي که په fruits ضرب 2 او پرینټ. که وګورو دا ټپل ډوپلیکیټ شو یعنې د دا هره والیو دوه ځلې راغله چې دا د ټپلز هغه جاینز ټپلز. څنګه کولی شو یو ټپلز جاین کړو، څنګه کولی شو یو ټپلز ضرب کړو یعنې هغه په ځان کې ضرب کړو او هغه والیوګانې دوه ځلې تکرار شي یا درې. که چیرې په 3 کې ضرب کړو نو 3 ځله تکرار شي. هغه وروسته موږ یو څه د ټپلز نور میتډونه چې موږ وایو کاونټ میتډ څنګه کولی شو په یو ټپل کې موږ تاسې کاونټینګ سرته ورسو. زه راځم یو ټپلز ډیکلیر کوم، دغه ټپلز راخلم. زه غواړم دغه ټپلز زه دوه وارې ډیکلیر کړم. که چیرې وګورو دا زما ټپلز دی، زه لومړی پرینټ کوم پرینټ. چیرې دا پروګرام ران کړم دا زموږ ټپلز دی. زه غواړم په ټپلز کې اپل کاونټ کړم چې اپل څو ځلې راغلی وي پرینټ. که چیرې موږ تاسې راسو موږ تاسې هغه ساینټکس ایرر لرو دلته، یعنې موږ ساینټکس صحیح نه دی نو موږ به د ټپلز نوم ورته مشبث کړو فروټس ډاټ کاونټ. یعنې په دغه فروټس ټپلز کې ماته اپل کاونټ کړه چې څو ځلې راغلی ده. که وګورو 2 ځلې اپل راغلی دی. دا و د کاونټ میتډ کار. له هغه وروسته موږ تاسې ماکس مین سم او انومریټ لرو. انومریټ به هم وکاروو. زه هم انومریټ فنکشن خپله موږ تاسې انومریټ فنکشن ته یو ټپلز پاسوو چې هغه موږ ته ابجکټس ریټرن کوي فروټس. یعنې انومریټ فنکشن خپله یو ارګومنټس غواړي. هغه ارګومنټس موږ تاسې د فروټس دی چې موږ تاسې دغه د فروټ ټپل ورته پاسوو او دا د انومریټ فنکشن د دې هغه ابجکټ موږ تاسې ته ریټرن کوي. انومریټ ابجکټ آرټ دغه انومریټ ابجکټس دی. ماکس مین او سم دغه ټپلز به موږ تاسې کاروو. که چیرې دغه په یو څو فنکشنونه ماکس دی، ماکس فنکشن د مین او بل هم سم. نو زه راځم لومړی یو ټپلز ډیکلیر کوم نمبر. دا یو ټپلز دی چې موږ تاسې ډیکلیر کړي. لومړی زه غواړم د دغه ټپلز هغه ماکس الیمنټ لومړی به دا ټپل موږ تاسې پرینټ کړو پرینټ نمبر بیا به پرینټ کړو ماکس نمبر. یعنې دا ټپل د دغه نمبر ټپل هغه ماکس الیمنټس ماته پرینټ کړه. که
چیرې وکړو ماکس یې 550 دی له هغه وروسته print main number او print sum number چیرې موږ دا پروګرام رن کو وګورو ماکس یې 550 دی مین یې 11 دی او د دوی هغه سم چې دی هغه 155 دی چې دا هغه ماکس مین او sum function و چې موږ تاسې په ټپلز کې وکارول د ټپلز نور function sorted len any all index function دا یو ټپلز دی چې موږ لرو index موږ د سرچ لپاره کاروو یعنی زما کوم elements چې دی هغه په کوم index کې پروت دی نو موږ وایو print index number dot index یعنی نه د numbers ټپلز په کوم انډیکس کې وجود لري کوم پنځم انډیکس کې هغه 0 انډیکس اول انډیکس دوهم انډیکس دریم انډیکس څلورم انډیکس پنځم انډیکس نو دا د انډیکس فنکشن کارو دوم any او all any فنکشن مرته ریټرن کوي که چیرې زموږ ټول الیمنټونه ټولوي زه یو بولینس ټپل جوړوم ټپل 1 true false دا زما لپاره یو ټپل دی زه غواړم any function زه کاروم د any function result به ماته true وي ځکه په دغه ټپل کې ټول یو element چې true وي هم د any function موږ ته true return کوي any او خپل ټپل ورته پاس و ټپل که چیرې زه دا پروګرام ران کړم true په دې خاطر چې دغه د any function موږ ته true return کوي که چیرې د ټپل یو element هم true وي هغه وروسته موږ تاسې دوهمه د all function کارو all function هغه وخت موږ ته true return کوي چې ټول element-ونه true وي نو د all function result په false وي په الحال ځکه یو element موږ تاسې false لرو وګورو یو elements false لرو که چیرې زه دغه elements خراب کړم او رانې کړم دواړه results true شو چې دا د any او all function یا methods کارو له هغه وروسته بل function د length او sorted ته زه غواړم چې دغه list چې دی دغه ټپلز که وګورو دا یو unsorted ټپلز دی لومړی به زه دغه ټپلز دا جملات دغه کوم لومړی به ټپلز print کوم print number چیرې زه دا جمله ران کړم دا زموږ لومړی ټپل دی او اوس په زموږ تاسې دغه ټپل موږ تاسې سوټ کو پرنټ که وګورو اوس دغه ټپل زموږ تاسې ته سوټ سو په منظم ډول سو چې دا و د سورټډ ټپلز کار د هغه وروسته موږ تاسې یو بل الیمنټس لرو چې لینث اپ لینث دی یعنې موږ تاسې د خپل ټپل هغه لینث معلوموو پرنټ LEN نمبر چیرې دا پروګرام ران وګورو د دغه لینث اته دی چې دا و د ټپلز هغه میتډونه چې موږ تاسې وویل چې په ټپلز کې موږ دغه بلټ ان میتډ لرو انډیکس دی یعنې د انډیکس موږ تاسې د سرچ لپاره کاروو یعنې چې د یو عدد موږ ایټمز سرچ کوو چې هغه د موږ ته د هغه ایټمز انډیکس ریټرن کوي بل اینې که چیرې زموږ مکمل ټپلز الیمنټس ټرو وي یا یو هم ټرو وي نو اینې ریزلټ ټرو دی که مکمل فالس وي بیا د اینې ریزلټ فالس دی او آل که یو ریزلټ هم فالس وي د ریټرن ټایپ چې دی هغه فالس دی که چیرې مکمل ټپل ټرو وي نو دی ټرو دی او ماکس او مین ماکس غټ عدد موږ ته ښیي په ټپل کې مین کوچنی عدد سم د ټپل دغه او انیمریټ چې دی هغه موږ تاسو ته د انیمریټ آبجکټ ریټرن کوي چې دا و د پایتون ټپلز